أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه. ابو نائله د خپلو خبرو په مابین کې دا هم ورته وویل چې زما سره دغه زما د رایې او نظر نور ملګري هم سته، او زه غواړم چې هغه هم تا ته راولم او ته یو څه خواړه پر خرڅ کې او مراعات یې هم وکړې. اوس نو په دغه خبرو کې محمد ابن مسلمه او ابو نائله د هغه خپل مقصد دپاره کامیابه سوه. هغه دا چې اوس دوی کولی سي چې و کعب ته د اسلحې سره ورسي او د ځانه سره ملګري هم ورسره بوځي، ځکه کعب هم د اسلحې په وړلو راضي سو، هم د ملګرو په وروستلو. یوه شپه چې د سپوږمۍ په رڼا روښانه وه، او دا د هجرت د 3 کال د ربیع الاول د میاشتې د 14 شپه وه، دغه ډله و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته سره راټوله سوه او د خپلې نقشې د عملي کولو اراده یې ورته بیان کړه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم هم تر بقیع الغرقده پورې د دوی سره راووتی او بیا یې ورته وفرمایل په بسم الله سره رهیسئ او ویل الهي د دوی کومک وکړي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم خپل کور ته ولاړی او هلته یې لمونځ او د خپل رب سره مناجات کاوه. دغه 5 نفریزه ډله رهیس وه تر څو چې د کعب ابن الاشرف و قلا ته ورسېده. د قلا د باندې څخه ابو نائله ورغږ کړه. کعب ولاړ سو چې ورته راکښته سي. د کعب ښځه چې په دغه نږدې وختو کې یې غوښتې وه ورته وایي د شپې په دغه وخت کې ته چیرې ځې؟ او ما داسې آواز واورېدی لکه د هغه څخه چې وینې څڅېږي. کعب ویل دا زما ورور محمد ابن مسلمه او زما رضعي ورور ابو نائله دی، او یو باعزته شجاع سړی که د چړو ووهلو ته وغوښتل سي باید دغه دعوت قبول کړي. او بیا نو کعب په کبر او غرور د قلا څخه په داسې حال کې راکښته سو چې ډېر عطر یې استعمال کړي وه او د سر د وریښتانو څخه خوشبویي پورته کېده. د کعب تر راوتلو د مخه ابو نائله و خپلو ملګرو ته ویلې وه کم وخت چې کعب راسي زه تر وریښتانو نیسم او وریښتان یې بویوم. هر وخت چې تاسې په دې پوه سواست چې ما تر وریښتانو ښه ټینګ ونیوئ نو یې په تور وهئ. اوس چې کعب راکښته سو تر څه وخته یې د هلته خبرې سره وکړې او بیا ابو نائله ورته وویل یا ابن الاشرف نه غواړې چې شعب العجوز ته ولاړ سو او دغه پاته شپه هلته مجلس سره وکړو؟ کعب ویل ستاسې خوښه ده. نو سره رهیس وه. پر لارې ابو نائله ورته وایي تر دغه عطرو چې نن شپه تا وهلي دي خوشبویه عطر مې نه دي لیدلي. کعب د دې خبرې د اورېدلو سره په فخر وویل زما سره د عربو تر ټولو ښځو خوشبویه ښځه ده. ابو نائله ویل اجازه راکوې چې سر دې بوی کم؟ کعب ویل هو. ابو نائله لاس د ده په وریښتانو ننیستی، ده یې وریښتان بوی کړه او د ده ملګرو یې هم وریښتان بوی کړه. تر یو څه تګ وروسته ابو نائله ویل زه غواړم چې بیا دې وریښتان بوی کم. کعب وایي هو بویه که. ده چې یې لاس په وریښتانو ورننیستی ټینګ یې تر وریښتانو ونیوی او پر ملګرو یې غږ کړه وهي یې دا د الله دښمن. په دغه وخت کې د شاوخوا څخه په تورو ووهل سو، مګر دې تورو د کاره وانه چاوه. محمد ابن مسلمه چې یو تبرزیل ورسره و په هغه یې وواهه څو دغه د الله دښمن ووژل سو. خو د دغه وهلو سره کعب یوه دونه لو چغه وکړه چې شاوخوا ټولو خلقو واورېده او داسې قلا نه سوه پاته چې پر هغه دې اور نسي بل. خلقو د قلاو پر سرو اورونه بل کړه
چې دا د جمع کېدو او آماده کېدو علامه وه. د مسلمانانو 5 نفریزه ډله د مدینې منورې پر طرف رهي سوه، خو په دغه نفرو کې حارث رضی الله تعالی عنه د خپلو ملګرو په تورو زخمي سوی و او وینې ځینې بهېدې. د خپلو ملګرو تر شا پاته سو. هغه نور ملګري چې حرة العریض ته ورسېده ویلې ده چې حارث د دوی سره نسته، نو یو ساعت د هلته انتظار ورته وکړئ څو هغه هم چې کرار په دوی پسې و راورسېدی. حارث یې پر اوږو ورسره واخیستی څو و بقیع الغرقد ته ورسېده او هلته یې په لوړ آواز تکبیر ووایه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی تکبیر واورېدی او پوه سو چې کعب یې وژلی دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم تکبیر ووایه. کم وخت چې اصحاب کرام و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورورسېده، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمیل افلحت الوجوه، یعنی کامیابه سولاست. دوی ویل ووجهک یا رسول الله، او د دغه طاغي سر یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مخ کې پر مځکه ور وغورځاوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د الله عز وجل حمد ووایه او د حارث پر زخم یې ورتو کړه. هغه زخم ځای پر ځای جوړ سو او بیا یې هیڅکله تکلیف ور نه کوي. کم وخت چې یهود د طاغي کعب ابن الاشرف په وژلو خبر سوه، د دوی په عنادي او حسدي زړو کې نوره هم بیره ډېره سوه او په دې پوه سوه هر هغه څوک چې امن خرابوي، په خلقو کې تشویشونه پیدا کوي، د خپلو وعدو او عهدو احترام نه کوي، که نصیحت فایده ورته ونه کړه، نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغو په مقابل کې د قوت د استعمالولو څخه هیڅ دریغ نه کوي. نو یهودو د دغه خپل یاغي او طاغي مشر په وژلو هیڅ هم ونه ویل، بلکې نور هم آرام سوه او پر خپلو عهدو یې د وفا کولو اظهار کاوه. دغه افعی ماران په تلوار په خپلو غارو ننوتل چې په هغه کې خپل ځانونه پټ کړي. په دغه ډول سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر یو څه وخته د داخلي خطرو څخه و هغه خارجي خطرو ته تر یو اندازې فارغه سو، کم چې تر مدینې منورې د باندې یې د پیښېدو توقع کېده. او مسلمانان د ډیرو هغه داخلي ستړیاو څخه هوسا سوه چې کله ناکله به ورته پیښېدې. او په دغه وخت کې یعنی د بدر او احد په مابین کې د حضرت علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه واده د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لور حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها سره وسو، او دا هغه مشرفترین او مکرمترین واده دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د لور حضرت فاطمه الزهرا هغه چې په شرف او عزت کې به د دې مثل ډېر لږ وي، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اکا د زوی او هغه نږدې ملګري سره کیږي. اوس نو د فروع یا بحران د غزا بیان به درته وکړم. ورونو، تاسې ته معلومه ده چې د هجرت 3 کال داخل سو، نو د هجرت د 3 کال د ربیع الاخر په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په یوه بله جنگي دوره د 300 نفرو اصحاب کرامو په ملګرتیا د مدینې منورې و جنوبي طرف ته د قریشو و یوې قافلې ته چې د یمن څخه رارهي وه ورووتی، چې و دغه مځکې ته بحران ویل کیږي او د فروع په منطقه کې واقع ده. څرنګه چې قافله د مخه لا تېره سوې وه نو جنګ ونه سو، خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه وتلو په سبب کې روایتونه مختلف دي. څوک وایي چې د قریشو و قافلې ته وروتلی و، او څوک وایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته خبر ورسېدی چې بني سلیم د مسلمانانو د جنگ دپاره سره جمع سوي دي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغو تر حملې د مخ ورووتی. بني سلیم چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ورتګ خبر سوه سره وپاشل سوه او لاړه، خو اول روایت صحیح دی، ځکه د بني سلیم کورونه د فروع و طرف ته نه دي، بلکې بني سلیم په نجد کې پراته وه. بیا نو د زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه سریه یا ټولۍ، دغه سریه هغه آخرنۍ او کامیابترینه واقعه ده چې د هجرت د 3 کال د جمادی الاخر په میاشت کې د احد تر غزا د مخه پیښه سوه.
ورونو د بدر تر غذا وروسته و قریشو ته لوی تکلیف او تشویش پیښ سو، ځکه قریشو نه صنعت درلودی نه زراعت، نو د دوی ټول ژوند په تجارت سره و او مهم تجارت یې د شام و طرف ته و. خو مدینه منوره د شام په لار کې ده، یعنی مدینه منوره د مکې مکرمې او شام په مابین کې پرته ده. اوس نو قریش خپلې قافلې په بېغمه زړه نسي لیږلی، ځکه قافله باید خامخا د مدینې منورې پر لار تیره سي او هلته یې مسلمانان راګرځوي. نو خود قریش په غم او تشویش کې دي. صفوان ابن امیه هغه چې ورور او پلار یې په بدر کې ووژل سوه، قریشو دغه صفوان د دغه کال د تجارتي قافلو د مشرتوب دپاره انتخاب کوي. اوس نو صفوان و قریشو ته وایي محمد صلی الله علیه و وسلم او د ده ملګرو زموږ تجارت پر موږ بند کړي. موږ نه پوهیږو چې موږ د ده په اصحابو څه وکړو، او د ساحلي لارو خلق هم ټول د ده ملګري سوه. اوس زه نه پوهیږم چې پر کومه لار ولاړ سم. که موږ د لې په خپلو کورو کې پاته سو، خپله سرمایه خورو، هیڅ شی نه راپاته کیږي. او تاسې پوهیږئ چې په مکه مکرمه کې زموږ ژوند په تجارت سره دی، چې په دوبي کې شام ته ځو او په ژمي کې یمن ته ځو. پر دې موضوع بحث وسو، څو اسود ابن مطلب و صفوان ته وویل د ساحل لار پرېږده او د عراق لار ونیسه، چې دا ډېره اوږده لار وه. یوار به قافله د عراق پر طرف تله او بیا به د هغه ځای څخه په نجد کې تېرېده، بیا به شام ته تله، چې دغه لار د مدینې منورې په شرقي طرف کې د مدینې منورې څخه ډېره لرې تېرېده، او قریشو ته دغه لار هیڅ نه وه ور معلومه. نو اسود ابن مطلب و صفوان ته وویل چې فرات ابن حیان در سره ملګری که، چې هغه دغه لار درښیي. قریشو د دې قافلې خبر ډېر پټ ساتلی و، هیڅوک نه وه خبر چې قافله کله او د کومې لارې څخه ځي. خو سبحان الله، الهي قدرت دی، د دغه قافلې او د تګ د لارې خبر مدینې منورې او مسلمانانو ته ورسېدی. هغه داسې چې یو د مسلمانانو څخه چې سلیط ابن نعمان نومېدی، چې مسلمان و، په کفارو کې د جاهلیت د وختو څخه یو اشنای درلودی چې د هغه نوم نعیم ابن مسعود و او مشرک دی. دغه نعیم ابن مسعود د خندق په غذا کې ډېره جالبه قصه لري چې پر خپل وخت به درته بیان سي، او هغه وخت مسلمان سو. خو اوس دغه نعیم مشرک او د کفارو سره دی. نو سلیط ابن نعمان مسلمان د نعیم ابن مسعود مشرک سره د شراب چښلو په مجلس کې ناست دی او شراب سره چښي. البته تر دغه وخته شراب نه و حرام سوي. نعیم ابن مسعود نشست او دته د قافلې حال پوره ور معلوم و. د نشې په حالت کې پر خبرو راغلی، د قافلې د لیږلو حال بیانوي، مګر سلیط نه دی نشه. ده بیا په پوښتنو شروع وکړ، څو د قافلې پوره حال یې په تفصیل سره ځینې معلوم کړي، چې کله رهي سوه او پر کومه لار ځي، څو نفره او څونه مالونه ورسره دي. کم وخت چې سلیط پوره معلومات حاصل کړه، نو فورا رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ورغلی او ټوله قصه یې ورته بیان کړه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم هم ډېر ژر یوه سل نفریزه ټولۍ جوړه کړه چې مشر یې زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه. زید هم په ډېره چابکي سره د قافلې لارې ته ځان ورساوه چې پر قافله یې ناببره په داسې وخت کې حمله وکړه چې هغو په نجد کې د یو اوبو سره اړول، چې و هغو اوبو ته قرده ویل کېده. مسلمانانو ټوله قافله ونیول. صفوان او د ده ملګرو چې هیڅ دا فکر نه کاوه چې مسلمانان دي په لار کې ورته ولاړ وي، نو بې له تیښتې بل څه نه وه ورپاته. کفار د عراق پر طرف رهي وه، مسلمانان هلته څه غواړي؟ دا هیڅ امکان نه لري چې مسلمانان دي په مخه ورسي. دوی په بېغمه زړه اړول چې ناببره حمله پر وسو. نو صفوان او هغه د قافلې ساتونکي بې له کم مقاومته ټول وتښتېده. قافله یې سره د هغه مالو چې پکښې وه پر میدان پرېښول. مسلمانانو ټوله قافله په غنیمت واخیسته. 100,000 د سپینو زرو درهمه، اوښان، مالونه، ټول شیان چې دا و مسلمانانو ته لوی غنیمت و. حتی هغه د قافلې لارښوونکی
فرات ابن حیان یې هم بندي ونیوی. رسول الله صلی الله علیه و وسلم پس له هغه څخه چې د قافلې څخه یې خمس وایستی، نوره قافله یې د ټولۍ پر افرادو تقسیم کړه او فرات ابن حیان مسلمان سو. دغه حمله پس له بدره څخه و قریشو ته یو بل غم او مصیبت سو. په دې یې نور هم تشویش او پریشانی زیات سوه. اوس نو د قریشو مخ ته دوې لارې دي، یا به خپله سرکشي او کبریا پرېږدي، د مسلمانانو سره به د صلح او مسالمت لار اختیاروي، یا به داسې جنګ کوي چې په هغه سره خپل بایللی مجد او پخوانی عزت لاسته راوړي او د مسلمانانو قواوي داسې تت او پرک کړي چې نه پر دوی او نه د دوی پر قافلو تسلط ولري. خو د مکې مکرمې مشرکانو دغه دوهمه د جنګ لار اختیار کړه. پر دې یې ټینګار کاوه چې خپله بدله واخلي او د مسلمانانو سره د مقابلې دپاره باید پوره آمادګي ونیسي او پر مسلمانانو باید د دوی په کورو کې حمله وسي. نو دغه د قافلې اخیستل او هغه نورې پخوانۍ واقعې د دې سبب وګرځېدې چې د احد غذا یې په وجود راوړه. د احد د غذا یا د یوه نیستي کوونکي جنګ دپاره د قریشو آمادګي. پس له هغه څخه چې قریشو د بدر په غذا کې شرمونکی شکست وخوړی، مشران او سرداران یې ووژل سوه، نو قریش د قهره څخه سره ایشي او په زړو کې د انتقام او بدلې اخیستلو اور بل و. حتی قریشو د بدر پر وژل سوو کسانو ژړا منع کړه او ویل د بندیانو د خلاصون دپاره پر فدیه ورکولو هم تلوار مه کوئ. دا د دې دپاره چې مسلمانانو ته د دوی د درد او غم اندازه نسی معلومه. نو د بدر تر جنگ وروسته قریشو پر دې اتفاق وکړي چې د مسلمانانو پر ضد به یو عمومي داسې جنگ جوړوي چې د دوی زخم ور جوړ کړي او د دوی د انتقام تنده ورماته کړي. نو یې د دغسې جنگ دپاره د تیارۍ او آمادګۍ په نیولو شروع وکړه. د قریشو په مشرانو کې عکرمه ابن ابي جهل، صفوان ابن امیه، ابو سفیان ابن حرب، عبدالله ابن ابي ربیعه هغه کسان وه چې د جنګ کولو دپاره په ډېر شوق او حماس کې وه او د دغه جنګ د کامیابه کولو دپاره هغه اول کار چې دوی وکړي هغه دا و: کومه قافله چې ابو سفیان د مسلمانانو د حملې څخه خلاصه کړه او د بدر د جنګ سبب وګرځېده، د مشرکانو مشرانو هغه قافله د ځان سره وساتل او د هغې و مالکانو یا هغو کسانو ته چې په دغه قافله کې حصه درلوده وویل: یا معشر قریش، محمد صلی الله علیه و وسلم ستاسې سره ظلم وکړي، ستاسې سرداران او مشران یې ووژل، په دغه مال سره د ده د جنګ دپاره زموږ کومک وکړي، شاید چې موږ خپل انتقام او بدله واخلو. هغو هم دا قبوله کړه. اوس نو دغه قافله چې زر اوښه پکښې وه او د سرو زرو 50,000 دیناره یې د مالو قیمت و، دا ټوله د راتلونکي جنګ دپاره کښېښول سوه. الله عز وجل د سورة الانفال په 46 نمبر آیات کې فرمایي: ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. یعنی بېشکه هغه کسان چې کافران دي خپل مالونه د دې دپاره مصرفوي چې خلق د الله جل جلاله د دین او لارې څخه منع کړي. ژر ده چې دوی به دغه مالونه د دغه مقصد دپاره مصرف کړي، خو دغه مصرفول به د دوی دپاره یو حسرت او پښیماني وي، ځکه مالونه به مصرف سي او مقصد به په حاصل نسي او بیا به په آخر کې هم دوی مغلوبه سي. پس له هغه څخه چې دغه تجارتي مالونه یې د راتلونکي جنګ دپاره تخصیص کړه، نور هم د خدای و هست موضوع شروع سوه او خلقو هم پوره مالی کومک وکړي. دا خو مالی او مادي حالت و چې ډېر ښه مخته ولاړی. بیا نو قریشو د شاوخوا په ټولو قبایلو کې لکه د احابیش قبیله، کنانه او اهل تهامه، نجد او غطفان کې اعلان وکړي: هر څوک چې زموږ په ملګرتیا د مسلمانانو سره په جنګ کې حصه اخلي هغه کولی سي چې راسي. یوازې دا نه چې اعلان یې وکړي بلکې په خپله ابو سفیان و غطفان ته ورغلی، هغه غطفان چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم حمله پر کړې وه او موږ یې لږ د مخه بیان درته وکړي.
غطفان هم نفر ورکړه چې په دې جنګ کې د ابو سفیان کومک وکړي او بیا ابو سفیان د حبشانو قبیلې ته ورغلی هغو هم د نفرو کومک ورسره وکړي ابو سفیان د هر چا څخه کومک غواړي او د هر ځای څخه نفر راټولوي حتی صفوان ابن امیه هغه ابو عزه شاعر کم چې د بدر په جنگ کې مسلمانانو بندي ونیوی او بیا رسول الله صلی الله علیه و وسلم بې له فدیې په دې شرط ایله کوي چې بیا به د مسلمانانو پر ضد نه جنګیږي او ده هم دغه وعده وکړه نو صفوان دغه ابو عزه په دې راضي کوي چې پر قبیلو ګرځه او په خپلو اشعارو سره خلق د مسلمانانو پر ضد پاروه او صفوان دا وعده ورسره وکړه که ته د جنگ څخه ژوندی راغلې دونه مال به درکم چې په یوه وار به دې غني کم او که ووژل سوې ستا د لوڼو نفقه د همیش دپاره پر ما ده ابو عزه هم دغه سودا قبوله کړه قبیله پر قبیله ګرځېدی او په خپلو اشعارو سره یې خلق د مسلمانانو و جنگ ته تشویقول همدارنګه قریشو یو بل شاعر هم د دغه وظیفې دپاره انتخاب کوي چې هغه مسافع ابن عبد مناف الجمحي و په خپله ابو سفیان پس له هغه څخه چې د سویق د غذا څخه په خالي لاس راغلی په عوض د دې چې مسلمانانو ته ضرر او تاوان ورسوي د خپل ډېر غذایي مواد پر لارې وغورځول او بیا تر هغه وروسته چې د زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه د ټولۍ په سبب و قریشو ته هغه مالي تاوان ورسېدی چې د دوی د اقتصاد ملا یې ورماته کړه په دې کارو ابو سفیان او د قریشو نورو مشرانو ته دونه غم او تشویش پیښ و چې اندازه یې نسي بیانېدلی نو ځکه قریشو د داسې جنگ دپاره چې د دوی او مسلمانانو په مابین کې فیصله کوونکی وي په ډېر تلوار او جدیت سره آمادګي نیول او ژر ژر په تلوار سره خپل کارونه مخته بیایي اوس چې د بدر د غذا پوره یو کال تیر سو په دغه موده کې قریشو وکولای سوای چې خپل لشکر او اسلحه تیار او آماده کړي قریشو د 3000 جنګي نفرو لشکر جوړ کړي چې دا په خپله قریش د دوی حلیف قبیلې احابیش او نور وه قریشو ته ډېر لوی لشکر راټول سو یو کال د مخه په بدر کې د کفارو شمیر 1000 نفره و او اوس 3000 نفره سو چې دا د خلقو په راټولولو او جمع کولو د ابو سفیان قدرت ښکاره کوي او د قریشو مشرانو په دې جنگ کې ښځې هم ورسره رهي کړې ځکه د دوی په فکر دا کار په جنگ کې د خلقو د ثابته پاته کېدو سبب ګرځي او د دغه ښځو شمیر 15 تنې و د دې لښکر د نقلولو حیوانات 3000 اوښان وه او 200 د آسانو سپاره ورسره وه د ساتنې اسلحه یې 700 زغرې وې د لښکر عمومي قومندان ابو سفیان ابن حرب دی د آسانو د سپرو قومندان خالد ابن ولید دی او د ده معاون عکرمه ابن ابي جهل و چې دغه دواړه په هغه وختو کې د خپلو پلرو پر دین یعنی پر شرک وه د مکې مکرمې دغه لوی او مسلح لښکر پس له دغه ټولو تیاریو څخه د مدینې منورې پر طرف حرکت وکړي پخواني انتقام او کامل غضب د دغه لښکر په زړو کې د بغض او عناد اورونه بل کړي وه د دوی د حسد ډک او زخمي زړو ته تر هغو شفا نسي راتللی تر څو چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم او ټول مسلمانان ونه وژني او د اسلام دین نیست او نابود نکي عباس ابن عبدالمطلب رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم اکا چې په مکه مکرمه کې دی د قریشو دغه حرکتونه او عسکري آمادګۍ تر نظر لاندې نیولي دي کم وخت چې دې لښکر حرکت وکړي عباس رضی الله تعالی عنه په ډېر تلوار سره یو لیک و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ولېږئ چې په هغه لیک یې د لښکر ټول حالات په تفصیل سره لیکلي وه د عباس رضی الله تعالی عنه قاصد هم د دغه لیک په رسولو کې ډېره چابکي او چالاکي وکړه تر داسې اندازې چې د مکې مکرمې او مدینې منورې تر مابین 500 کیلومتره لارې په 3 ورځو طی کړه او لیک یې و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته چې په دغه وخت کې په مسجد قبا کې و ورکړي لیک ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ووایه
رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حال په پټولو سره امر کوي او په خپله رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډېر ژر و مدینې منورې ته ولاړی. هلته یې د مهاجرینو او انصارو مشران سره راټول کړه. مشوره ورسره کوي چې موږ باید څه وکړو. ټوله مدینه منوره د تیارسۍ په حالت کې ده. مسلمانان حتی د لمانځه په وخت کې هم اسلحه د ځانه څخه نه لرې کوي. د انصارو یوه ډله چې سعد ابن معاذ، اسید ابن حضیر او سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنهم اجمعین هم پکښې وه، مسلح د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ساتنې دپاره ودرېده. شپه به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کور و مخ ته د اسلحې سره تېرول. محترمو ورونو، څرنګه چې فته پای ته ورسېده او داسې راته معلومیږي چې زموږ هره فته به د قصې په مابین کې پای ته رسیږي، نو د قصې پاته واقعات به په راتلونکې پنځمه فته کې واورئ ان شاء الله تعالی. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.